بل حدیث بیانو مبارک فرمائی اللہ زما دا امت چن کا چن دا زما صحابی زما صحابیت تا خاص کړل دا څه خاص خلق دی عام خلق نه دی ګوري تاسو ویس قرنی رحمت الله علیه شان ته وګورئ څومره مستجاب الدعوات دی چې رسول الله مبارک حضرت عمر سے توای تورلې هغه ته وای زما امت د پاره د بخنه دعا وغواړه دا څومره شرافت منصوصي ولې دی نص په وارد دی ټول امت په ولایت او په شان متفق دی لیکن د رسول الله مبارک د صحابیت قابل نو الله د مور د خدمت د وجناغه نه پاتې قابل نو د رسول الله مبارک د سینې د مشکات نه ډایرک پرتاو د فیس ته دغه سینه قابل نه و کوي سي قرنی رحمت الله علیه رسول الله په دې سترګو داسې کتلې وي لمبه لمبه بشوي وي سوځیدلې به هغه شوټینګ یې دغه لمبو ته او صحابه ډېر لوی استعدادونه او هغه ته مخامخ بناس نګوري حضرت عمر سے غاخونه او جامې ډکې دي او هغه چې کم دې کم ځکه اوریدلی زما د محبوب غاخ شهید شوی دی ټولې د ځان نه استلی برداشت نه لري برداشت نه لري حضرت عمر سے مخامخ ور سره دی په وحد کې هغه برداشت لري هغه غاخ نو باسي ځان نه او ویسه قرنی سے بل تن ټینګيږي غاخونه ځان نو باسي دا معنا نه ده چې ګنې د محبت د صدیق اکبر صاحب نه زیات د مینه د بلال صاحب نه زیات او دا وجه نه داوی استعداد غټو د استعداد کم د استعداد قابل د محمد مصطفی د ظاهری دیدار نو ځکه الله تعالی غ صحابیت مقام د تورنک بل حدیث مبارک کې رسول الله مبارک فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابه عیبونه م بیانوي ومن سبهم فعليه لعنت الله که زما د صحابه عیب چا بیان کا پاوی د الله تعالی لعنت ده صحابه شان کې به زبان درازي نه کې ټول صحابه ته بد قدر په نظر باندې ګوري بی عائشه رضی الله عنها خود امهات المؤمنین ندا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د وخت د پاره کاتب د وحی پاتې شوی دی او د مسلمانانو یو لوی امیر د مجاهدینو پاتې شوی دی ټول مسلمانانو امیر المؤمنین پاتې شوی دی رسول الله مبارک ته خوشاله او راضی د یو صحابي په شان کې با زبان درازي نه کوي